ملکی دفتر ده دای ملکی و غیر نظامی او دا بود که لوی تعمیر شده دا آرامسرای ده دا دفتره و اول سر یا دو کوتی ده دلوی بلقیس میکنم بل اخواته و بل کوتی ده اغاده کاسه پنجه برامره اول که دمونگا دفتر آخواته ده اغاده کلینیک برامره اول پاس کسر نده اول پاس اغاده ظاهرشاه قسم او بخی دا خود غازی امان الله خان پاک د دې ځای نوم څه دی؟ دا بالاباغ د پغمان. بالاباغ د پغمان. دا غازی امان الله خان وخت جوړ شوی دی؟ غازی امان الله خان وخت داسې نه و، اوس دا خو بیا په جنگونو کې دا ویجاړ شوی دی او بیا د چا په وخت کې بیرته ودان سو جوړ سو؟ دا د اشرف غني په وخت. اشرف غني په وخت. کرزي او اشرف غني نه کرزي هیڅ دلته لاس وهلی نه و. دا اشرف غني دا سنکاري منکاري پاتې و، نور هیڅ شی نه. اوس خو هم ډېر کارونه پاتې دي حاجي صاحب، ستاسو په نظر آیا جوړ به سي؟ انشاءالله کار باندې شروع دی فعلا لپاره؟ کار خو فعلا تعطیل ده، نو ښه ودرېږه چې څه وخت امارات شروع کړي. امید شته انشاءالله. دلته اصلي څلور کاله شو چې دلته موږ شپږ ورځې کار کوله او نور وخت په تپه کې و. په تپه کې و؟ پغمان په تپه کې و. یو خاطره که راته ووایاست د دې ځای نه یو ښه خاطره یا یو غمجنه خاطره یو شی لري؟ خاطره ورځ دلته کار کوله، ناست و، شپې 9 بجې و چې خپله اشرف غني راغله. پوه شوې؟ دلته چې راغله موږ چای خوړله، چای څښله. یا واره موږ ته ویل چې ځوانانو ستړی مه شئ، ځوانانو ستړی مه شئ. همالته موږ سره کېناستله، چای مو خوړل. ښه په تا وه دا نفرې راغله چې وایي دا خلک وایي نه دا خلکو سره غرض وکړه چې دا دي چې زه یم، دا خلک دي چې زه یم. یو څه یو 15 دقیقې موږ سره کېناستل، یو کله چای وڅښله، بیا بیچاره لاړ. وبخښئ میلهوالو ته هم پیغام څه دی؟ ځینې وخت میلهوال راځي دلته ځینې خوراک شیان کوي، شیان بیرته پرېږدي غورځي. ستاسو پیغام څه دی؟ د میلهي خلکو نه دا غواړو چې د اول د چمن نظافت مراعات کړي. بل موږ ډېر دلته زحمت ویستلی دي، دلته ډېر پیسې مصرف شوي دي او خپل دیګی نیسي ټاپ عمل ږدي، هغه چمن سوځېږي، جوش اوبه غورځوي. مثال د پیالې سور اوبه پکې اچوي، د دیګی چې مینځي بیا هغه په چمن باندې غورځوي. ما نوم الله نظر الله یار دی، زه د ننګرهار ولایت د خوږیاڼو د نملۍ اوسېدونکی یم او دلته په تفریح راغلی یم. ماشاءالله چې ډېر ښایسته منظر ځای دی، په لیدلو سره یې د سړي زړه خوشحالېږي. موږ د مسؤلینو چارواکو څخه دا غواړو چې دا د حفظ مراقبت نه خصوصا چې د دغه پارکونو ښه ساتنه وکړي
او خدای دې نور هم توفیق ورته ورکړي چې دا میله ځایونه ښه صحیح درست جوړ کړي او دغه کوم محافظین چې دي دغه بوغاران چې دلته دي ماشاءالله دې نه معلومیږي چې دا یو ډېر مسلمان او وطن پرست خلک دي او چې دغه ځای ساتنه یې ډېره ښه کړې ده. موږ چې دغلته راغلي یو موږ وینو هر یو بوغان ورور چې وینو د جارو په لاس کې او د اوبو پیپ په لاس کې دی او دا د خپلې ساحې د سمسورتیا دپاره خپلې هلې ځلې کوي. پاتې ځایونه چې دي دا هم باید چې جوړ کړي چې وطنوال ورته په خوشحالۍ راځي او دلته خپله میله ځای کوي. بل وخت دې زه ته راغلی وې که نه؟ نه دې نه مخکې نه وم راغلی خو ماشاءالله چې دا ځای ما ولیدلو نو یعنې زه ډېر خوشحاله یم.